عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على الطريق فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و شده د پښتۍ څخه پیدا شوې ده، یعنی لومړی شده چې حوا د هغه د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه الله پیدا کړې ده، نو شده کله هم تالره پلار برابر کېدلی نسی. نو کته د خپل شید څخه ګټه اخلي، په داسې حالت کې ګټه ځنې اخیستلی سي چې په دې کې د کورچا دا کمزوري موجوده ده، او کته غواړي دا پر لار سمه د ځان پر طبیعت او مزاج برابرې، نو بیا به ماتوي، او د ښځې ماتول دا دي چې هغه طلاق ورکول دي.